پی ایس ال د پاکستان د سوپر لیګ بولۍ به په 10 جنورۍ ترسره شي چې تقریبا 400 بهرنیو لوبغاړو ورته نوملیکنه کړې ده. په دې کې 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. آیا افغان لوبغاړي پی ایس ال ته ورشي یا نه؟ تاسو هم را سره خپل خواږه نظرونه شیر کړئ او زه به هم در سره د خپل خوږ نظر شیر کړم. اوس زما خبرو ته غوږ شئ. ټولو خویندو ورونو، زما نظر دا دی چې یو افغان لوبغاړی هم باید ورنشي پی ایس ال ته. دا زما نظر دی. نیوکه ستاسو ټولو حق ته، کنځل د چا هم حق نه دی چې ماته اوس کنځل وکړئ د لوبغاړو په سر باندې. که لوبغاړي پیسه ګټي، دلته د افغانستان عزت هر یو افغان ته مهم دی. شپږیزه په افغانستان کې کېدله، پاکستان خپل لوبغاړي رانه، پاکستان چې کوم پی سی بي د خپل لوبغاړي شپږیزې ته را پرېنښودل. دلته تاسو قضاوت وکړئ چې د افغانستان نوم یې څومره شرمنده کې په ټول سوشل میډیا کې راغله چې د پاکستان پلیرز شپږیزې ته نه ورځي. 4 کاله مخکې شپږیزه شوې وه، پی سی بي موږ سره چل وکړي چې کوم ریټایر شوي کسان یې وه پلیرز وه، هغوی موږ ته راولېږل. سلمان بټ، محمد آصف، عبدالرزاق، شاهد افریدي هم اغوستی او په دې شپږیزه کې سپین غر لوبډلې هغه رانغی. داسې نور پلیران موږ اغوستي وو، هغه هم رانغله. دلته تاسو قضاوت وکړئ چې کوم ریټایر شوي وو، موږ ته نه وه په کار، هغه یې راولېږل او هغو هم موږ ته شپږیزه په نیمۍ کې پرېښودله، وتښتېدل. بیا د افغانستان او د پاکستان سیریز کېدلو چې اولنۍ لوبې په کابل کې وي او دویمې لوبې په پېښور کې وي. پی سی بي هم هغه ونه منله. اوله یې ټول اصلي کار څه شوي وه، پس ته یې بهانه جوړه کړه، د افغانستان نوم ته یې تاوان ورسولو. ټول سوشل میډیا کې به د افغانستان نوم یادېږي، دلته د رحیم صدیقي نوم نه یادېږي یا د نورو خبریالانو نوم نه یادېږي. چې موږ افغانانو ته څوک عزت راکوي، عزت به ورله ورکړو. چې څومره مینه موږ له راکړي، موږ به ورله مینه ورکړو. رادې شي د موږ افغانستان ته یې راشي، موږ ورته موسټ ویلکم ویو. موږ ګراونډ لرو. شارجه کې بعضې ګیمونه کېدل، هغه هم موږ سره د پاکستان ونه کړل. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې زیمبابوې سره دو لوبې کوي، بنګلادیش سره لوبې کوي، وخت شته هغو ته، د پاکستان کرکټ بورډ ته، او د موږ دپاره بیا وخت نه وي. تاسو دلته هم سوچ وکئ. هر یو لوبغاړي ته پیسه هم مهمه ده، خو لوبغاړو ته زه دا وایم چې تاسو زما ورونه یئ. پیسه مهمه ده، خو دلته د افغانستان عزت هم موږ ته مهم دی. ما ته پته چې نبی، راشد، مجیب زیاتره لیګونو کې بیزي دي. دو ته په کار دا هم ده چې کورنۍ ته هم لږ وخت ورکړي، او بیا داسې پاتې شو نور لوبغاړي چې لږ اقتصادي وضع یې کمزورې ده. زه دا منم زیاتره لوبغاړي داسې دي، خو ګورئ نورو لیګونو کې دې اپلای وکړي. دلته بیا د افغانستان نوم ډېر زیات ټیټېږي. که هغه د انډیا میډیا شوه، بنګلادیش میډیا شوه او نور داسې انګریزانو والا میډیا شوه، که نه موږ پسې بیا خبرې کوي. د هر یو افغان باندې بدې لګي. که چېرته هغو زموږ لیګ ته راغلل، موږ به لیګ ته ورشو. که چېرته موږ سره سیریز برابر کړي، خوشحاله به شو، مینه محبت به خور کړو. خو دا اوس زه نه منم. تاسو ټولو ته ښه وخت او ښې شېبې خپل نظرونه را سره شیر کړئ، او په دې کې د پاکستان والا کنځل نه کوي. که کنځل هم وکړل نو د ما افغانان بیا کمنټ کې مرانیسي بیا د نسمې بړه کې اړئ. ښه وخت او ښې شېبې. هر یو افغان نیوکه حق لري. الله پامان.